زما 14 کلنې لور سره به هره شپه ناروا او غلط کار کېدلو. سحر به چې راپاڅېدله نو ډېره زیاته کمزورې او د خپو نه به کږه وږه وه. زما به د سکول نه پاتې کړله. یو ورځ یې راته په سکول کې استاد وویل چې ته داسې وکړه، د لور په کمره کې یوه شپه ته پاتې شه چې دې سره د شپې څنګه عمل کېږي او دا ولې ورځ تر ورځه خرابېږي. ما هغه د استاد خبره ومنله او د لور کمره کې زه په خپله پاتې شولمه. د لور په بستره کې څملاستلمه. دې کې څه لږ شانتې ټیم شوی و چې دروازه په قلاره باندې کولو شوله او زما د بسترې سیټ ته یوه کس رانږدې شولو او زما کټ ته راوختلو. ما نه یې څادر لرې کړلو او ما سره یې دغه ناروا او غلیظ کار وکړلو. زما ساګانې په ودرېدلو شولې او زه ډېره زیاته ویرېدلمه او د خپل بچي په سوچ کې لاړمه. زما بچي سره یې دا دومره ورځې داسې ناروا او غلیظ کار کېدلو. د هغې وجه دا وه چې په ځان له کمره کې هغه پاتې کېدله او داسې کس ورله راتلو او په زور زبردستۍ داسې ناروا کار ورسره کولو. زه چوپ چاپ پاتې شوم او په هغه ځای کې تر سحره پورې غلی پاتې شوم. زه چې د کمرې نه سهار راووتلمه نو خپله لور مې په غېږ کې راونیوله او ځان ته مې رانږدې کړله او لور ته مې وویل چې اوس په تا سره کله هم داسې کار نه کېږي. هغه کس که هر څوک و خو زما لور چې ډېره زیاته په اذیت کې وه او د هغه ورځې نه پس بیا ما هغه کس نه کړو چې دا څوک ول او ما خپله لور یوازې کمره کې پرې نه ښودله. دغه ښځه وایي که ما هغه شپه د لور په کمره کې نه وه کړې نو ما ته به هېڅکله دا پته نه وه لګېدلې چې زما لور سره څه کېږي او کوم اذیت کېده. نو د واقعه جوړولو مقصد مو دا و چې کله هم په ځان له کمره کې یوازې مه پاتې کېږئ ځکه چې د دې ډېر زیات نقصانات کېدلی شي.